سلامونه نیکې هیلې احترامات مو ومنئ ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوټل د شکر کې الله رب العزت وکړي چې ستاسو پیچمې به مو پر تنو اوسېږي ملګرو د بګنر ون کلاس 40 نمبر درس موږ تاسو سره ګرځو په 40 نمبر درس کې موږ تاسو وایو ټایپس اف مین ورب لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر درس کې د مین ورب په اړه باندې موږ تاسو خبرې اترې درلودلې نو نن راګرځو موږ تاسو د مین ورب کوم ټایپس چې دي برخې چې دي د هغه په اړه باندې موږ تاسو غږیږو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه په اسانه ډول سره زده کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. Types of main verb د main verb برخو ته موږ تاسې راځو. لومړی برخه چې دی stative یا state verb دی صحیح شو stative verbs لومړی برخه. دوهمه برخه موږ تاسې لرو dynamic یعنی action verbs dynamic verbs صحیح شو د دوه برخې موږ تاسې لرو راځئ موږ تاسې د لومړۍ برخې stative یا stative verbs definition یې وایو بیا مثالونو ته راځو بیا تشریحاتو ته راځو موږ تاسو یې definition ته د stative verbs usually do not show actions and cannot be usually used in continuous tenses. Stative verbs موږ تاسې په پښتو کې ویلی شو چې حالي افعالو ته ویل کېږي. حالي افعال usually do not show actions دوی همیش اکشن نه کوي عمل نه کوي and cannot be usually used in continuous tenses او دوی اکثریت نه استفاده کیږي نشي کولی چې استعمال شي په کنټینیوس ټنسیزو کې کومې زمانې چې جاري وي په هغه کې موږ تاسو نسو استفاده کولی نه یې شو کارولی راځئ دغه حالي افعال موږ تاسو په مثالونو کې وایو examples she knows me very well صحیح شو she knows د ما پیژني me ما very well ډېر ښه صحیح شو یعنی دا بهتره ما پیژني دلته دا نوس چې شي دی stative verb دی صحیح شو بیا راځو موږ تاسې دوهمې جملې کې وایو I need your help زه ستاسو مرستې ته ضرورت لرم دلته دا need چې شي سو stative verb دی راځو موږ تاسو دوهمې برخې ته د main verb Dynamic verbs are those verbs which show actions and can be used in any tense, like study, eat, walk, speak, run, sleep, come, enjoy, help, buy, sell, etc. په پښتو کې موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو متحرک فعلونه هغه فعلونه دي چې عملونه کوي او په هر زمان کې کارول کېدای شي مطلب استفاده کولی شو موږ تاسو په هر زمانه کې لکه مطالعه خوړل چلول خبرې کول منډې وهل خوب کول راتلل خوند اخیستل مرسته کول پیرودل خرڅول او داسې نور خپله دغه ډاینامیک verbs چې دي ملګرو دا په دوو برخو باندې بیا په خپل منځ کې ویشل کېږي چې دا به په راتلونکي درس کې موږ تاسو انشاءالله تر مطالعې لاندې نیسو نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم ښه وخت ښې چارې ولرئ ځینو ملګرو ویلي چې څنګه کولی شو ستاسو د چینل ویډیوګانې په ترتیب سره وګورو مطلب موږ ته معلومات نه کېږي چې کوم اول درس دی کوم دویم درس دی کوم زیرو کلاس یا کوم بګنر ون کلاس ګوره دلته چې زموږ یوټیوب چینل ته راغلی صحیح شو دا ویډیوګانې د لاندې دلته به نه ځې رابسې دلته پلی لیست ته صحیح شو دلته چې راغلی ګوره په دې ځای کې موږ تاسو آخرین کلاس لرو زیرو کلاس دی اولینی کلاس صحیح شو دا ګوره لس لیسنز دي په دې کې صحیح شو تاسو کتلی شئ چې له هرې ویډیو سره خپل د درس مطلب هغه نمبر لیکلی دی لکه لیسن 3 سو 4 سو 5 سو همدارنګه ټول له هر درس سره لیکل شوي دي یا به د ویډیو په تمنیل باندې وي د عکس باندې یا به دغه خطونه چې لیکل شوي دي د عنوان ټایټل کې په دا ځای کې به حتما تاسو ته د درس معلومات کېږي چې دا څوم درس دی لکه کلاس زیرو کلاس لیسن 9
له دغه ویډیو سره چې لیکلی دی. صحیح شو. راځو موږ تاسو مثلا همدارنګه یو بل کلاس ته همدارنګه پلی لیست ته به راسئ. دا ګورئ بیا بګنر کلاس شروع کیږي. بګنر کلاس کې هم تاسو کتلی سئ د ټولو ویډیوګانو سره لیکلی دی خپل د درس نمبر. صحیح شو. بیا راځو موږ تاسو بګنر 1 کلاس ته چې اوس موږ تاسو پکې لګیا یو په دغه کلاس کې. دا پارټس آف سپیچ کلاس دی. تاسو کتلی شئ ټولې ویډیوګانې همدلته له هر نمبر سره لیکلی دی. له هرې ویډیو سره خپل نمبر لیکلی دی چې دا څوم نمبر ویډیو دی. صحیح شو. نو په دغه ترتیب سره تاسو کولی شئ چې زموږ کلاسونه در سره وڅارئ.